د دې جمعې په ورځ که خیال هم کړي ودونه تاسو کې هم داسې خلک وي ودونه نو ډېر کارډونه سړي ته راشي خپلو کې صلاح وکړي چې ورځو خو به دې ټولو ودونو ته خو روټۍ به څنګه چل کوو نو یو پکې ووایي چې پلاني ځای کې بازیري وکړو پلاني ځای کې بازیري وکړو پلاني ځای کې بازیري وکړو روټۍ به پلاني ځای کې خورو هلته چرګ او تیکم ده یعنی چې چېرته غریبه روټۍ نو هلته به ته نه خورې او چې چرګ او تیکه پکې نو هلته به ته روټۍ خورې تا خدای په خاورو موړ کړه خانه خراب بچیا چې کم ځای تشه خوټ کېدلې وریځې هلته کښېنه په ځمکه بیړه دې تباه شه چرګ او تیکه صحیح تیکې خو سپو ته هم ملاویږي خبره د تندي کوه دا سپي نه دي دا تاسو نه زیاتې غوښې خوري په ایمان درته خبره د تندي کوه زه یو ځای کې مېلمه شوی وم نو هغه سړي پېشتری ساګ پوخ کړی و تنور روټۍ چې کېښوی نو ما ته وایي چې مولانا صاحب مالا ویل تاسو خو مولیان د ښه خوراکونو عادت یې ما زه هغه مولا نه یم ویل نه ګوره که نه خو د ښه خوراکونو عادت یې تالي ته مه ګوره تندي ته ګوره چې په ښه تندي ساګ او سکړه کې قربان شه د تروش تندي دا چرګانو د تیکو د کبابو نه 88 الیکشن کې بټخېلې ته زه تللی وم نو هغه کینډیډیټ ما ته وی مال یو جلسه وکړه مال که ګټې بې بیلې که ما تقریر وکړو ګټې به بې بیلې ویل دا څنګه مال وکړه باندې ویل ته وکړه توکل په خدای دی مال جوړه کړه جلسه چې جلسه یې جوړه کړه زه پې ورغلم ډېر خلک بدې مې داسې ودرولو مال تېره کړه کلمه یې چې تېره کړه مال دې قوم ته به دا نه وی چې زه به دا وکړم دا به نه وی ورته ویل زه به نه ویم دا چې زه به دا وکړم زما ټول جنگ چې دی هغه په ملک کې به د اسلام او د دین دپاره وي دا کلمه مې چې پې تېره کړه خلک ویل چې زه به دا وکړم چې دا ویل چې زه به دا ونه کړم نو ولې ووټ ورکړو هغه غریب چې دی ما خیال دی زر دي که 800 ووټونه اخیستي ما ته یې ویل چې یاره دا خو تاسو چلو کوم مال ما چې تا ته ویلي چې دا وږی قوم دی دا همیشه په دې دوکه شوی همیشه زه به دا وکړم زه والا بیا راشي هېڅ مو نه کي دا قوم په غبر ګوړون دي چې څه ورځې پسې ګورې هغه پسې بیایي پرونی تېري دا زه ټکې دا د چا خاصه ده ته د خدای مخکې وایي چې زه به دا وکړم د دې بې نظیرې پلار نه وویلي چې زه به روټي کپړه مکان ورکوم ویلي که نه ویلي ولې کړه چاله په 7 کاله حکومت کې دې نه وویلي چې زما عزم څه شی دی د غربت خاتمه ده ویلي که نه ویلي زه به غریبي ختموم غریبي ختمولو تاسو پوه نه وئ بې اخوتو هغې دا ویلي چې غریبي نه غریبان به ختموم چې دا جرړی وځي چې بیا ګډبډ نه کوي تاسو پوه شئ په خبره عرض مې دا و چې د بنده اسره پرېږدئ د خدای اسره کوئ چې د خدای اسره وکړي هر شی به تا پسې راځي تا پسې قسم په خدای دی چې زه خو ډېر ګناهګار او زه خو ډېر پلیت او مردار انسان یم ډېر پلیت یم څه انداز نشته خو نه غوندې فخریه ویم چې اعتماد مې په خدای شته نه خو چړه کې مې څه راشي سهار راشي ماښام خدای کړي چې ماښام راشي سهار خدای کړي نو شاه ابن ادهم د نوابه لباس بدل کا یا نادان ازان د محمد د چمن گل کا رستو کا کارونه د دنیا عشق اول کړه کړه په عشق د یو کې عاشقان په ځان لکونه په یو مین شي دنیا به پتا مین شي ارس به تا پسې منډې وي ګل کېږي به کله چې ځان خاورې مولانا روم وی در بهارا که شود سرسبز سنگ
خاک شو تا گل بیرو ید رنگ رنگ کاڼې نه ګل کیږي چرې په دوه لکه بارانونو کې که ځان ګل کول غواړې خاورې شه چې رنګ رنګ ګلونه ونیسي ځان خاورې په ځمکه کښېنه د بوریانشینو خپې چاپی کا ته ګوره چې رنګ رنګ ګلونه نیسي که نه نیسي هر شی به زه درته په ایمان وایم که نه دا نه چې زه دولتمند یم دام خدای ته پته ده د پیغمبر په مثاله ناست یم زه دولتمند نه یم بالکل نه لیکن کم شی چې ګرانیږي که به مې پړه کې تېرېږي د سړي زوی به نه منئ ده که ویلو اوړه ګران شو په دېړه کې مې اډو نه تېرېږي والکه قرآن رښتیا دی که دروغ دی نه سم ووایي د 14مې سپارې د سر آیات دی چغې چې څه لپاره وال پکار دي هغې پسې چغې ووه دا اوړه او چینی او مسور او دال او ټماټر دا به تا پسې منډې وایي د خدای قرآن عند عظیم کلام په پاکستان کې هغه په جماعتونو کې دوړو لاندې پروت دی کلو ته ورشئ د کلو جماعتونو کې اپوټه کټ ورته ځوړند کړي دا شلیدلې سپارې وغیرې په هغې کې قرآن داسې پروت دی او د لاډ میکالې قانون وګوره ورشه د وکیلانو په دفترونو کې او یا په عدالتونو کې وګوره د زرګونو روپو اعلی قسمه الماری ورته جوړي دي د انګریز قانون په اعلی قسمه المارو کې پروت دی او د خدای قانون په جماعت کې دوړو ته پروت دی دې قوم ته به خدای خور رسوي